سکون رسنیز ګروپ د رسنیزو خدماتونو د وړاندې کولو سره سره هلمند کې د ژورنالیزم د ودې او پرمختګ لپاره سمو د وړاندې د ژورنالیزم د اساساتو د زده کړې یو میاشتنی کورس پیل کړ چې پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې 8 تنه ځوانان د ژورنالیزم له زده کړو فارغ کړل. د مراسمو کې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو او ګڼ شمېر هلمند میشتو خبریالانو ګډون کړی و. د دې روزنیز ورکشاپ په اړه د سکون رسنیز ګروپ مسؤل وویل چې د یوې میاشتې په موده کې د ژورنالیزم د اساساتو ترڅنګ د راپور جوړونې، خبر رسنیزو اخلاقو، ویډیو ژورنالیزم، انلاین ژورنالیزم، سایبري امنیت او خالو رسنیو اړوند بېلابېلې ټولګې لرلې چې برخوالو ته د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې هم ورکولې. د یوې نیم میاشتې په جریان کې موږ دغه ټریننګ ته دوام ورکړ چې په دې کې ویډیو ژورنالیزم، انلاین ژورنالیزم، سوشل میډیا او د ترڅنګ تخنیک، ویاندویي، راپور جوړونه او د نن عصر د ټکنالوژي هغه اړوند مسایل، بیسیک ژورنالیزم یا د ژورنالیزم اساسات دا ورته تدریس کړل چې په دې برخه کې خپل د خبریالانو ټولنې همکاري وکړل. د پروګرام د مخ ته وړلو کې موږ په خپل هم د ټریننګ دلته مخ ته یوړ د کابل څخه او په هلمند کې ځینې استادانو چې د ژورنالیزم او ادبیاتو د برخې ماسټرانو استادانو په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړل. پر هغه غونډه کې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال وویل چې موږ د سکون رسنیز ګروپ څخه منندوی یو چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړې ده او هیله څرګنده کړې چې هغه بنسټونه د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی همداسې روزنیز پروګرامونه په لاره واچوي چې د هلمندي ځوانانو ظرفیت لوړ او ژورنالیزم برخه پرمختګ وکړي. الله پاک دې ودوی ته اجر عظیم ورکړي. همدارنګه په دې هیله باندې یو چې په راتلونکي کې نور دغسې رسنیز ګروپونه یا مثلا چې د رسنیو په برخه کې یا د ژورنالیزم په برخه کې څوک کار کوي اړوند بنسټونه د هغو څخه هم داسې هیله ده چې د هلمندیانو دپاره، د هلمندي ځوانانو دپاره د دوی د استعدادونو د ارزونې او د ظرفیت لوړونې دپاره نور هم کار وکړي. موږ به انشاءالله د هلمند ولایت د مقام او همدارنګه د اطلاعات او کلتور ریاست په استازیتوب ستاسو سره همکار یو. د هلمند سکون رسنیز ګروپ همداسې د نورو اړوند بنسټونو، ادارو، رسنیزو ګروپونو سره په تفاهم سره کار کوو چې د هلمندي ځوانانو د استعدادونو د ارزونې او لوړونې لپاره کار وکړو. په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې رئیس نوي فارغ شوو ځوانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ زیاته کړل هره برخه چې مسلکیتوب منځته راځي هغه برخه ډیره پیاوړې کیږي. په خاص ډول ژورنالیزم کې نوموړي زیاته کړه چې د نورو رسنیو د مسؤلینو څخه هم غوښتنه دا ده چې کوم کسان د جذب وړتیا لري هغوی جذب کړي ترڅو مسلکیتوب لپاره به مو یو بل ګام هم پورته کړی وي. که چیرې امکان لري د امکان تر برید دغه ډول پروګرامونه هر رسنۍ کې چیرې کار واچي یوه میاشت یا دوې میاشتې دا به ښي دا کال که داسې نه وي چې نور کسان ته ټرینینګ ورکړي خپلو شته همکارانو ته په بېلابېلو برخو روزنه ورکړي دا به ډېره ښه وي. د هلمند د ژورنالیستانو اتحادیه دې ته آماده ده که چیرې فنډ پیدا کړي یا ډونر پیدا کړي له یوه څخه نیولې تر 3 میاشتو پورې څومره چې یوه سره رسېږي د ژورنالیزم په برخه کې د خبر او خبر جوړونې په برخه کې هم دا ډول د خپرونو په برخه کې کسان وروزي. هلمند کې د یو شمېر خصوصي رسنیو مسؤلین هم دا یو نیک ګام یاد کړ او په وینا چې داسې پروګرامونه د ژورنالیزم د بقا او مسلکیتوب په لور د ګامونو اخیستل دي. دوی د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو هم غوښتنه وکړل چې د ظرفیت لوړونې برخه کې لاس تر زنې کښېنني. مالي ملاتړ یې باید وکړو ترڅو هغه ځوانان چې د ژورنالیزم په برخه کې علاقه لري او غواړي چې ټولنې ته خدمت وکړي نو دا به دغه کسان بیروزي او موږ به مالي ملاتړ کوو. موږ هم د دې ځوانانو ملاتړ کوو په تمام معنا باندې ورسره ولاړ به یو لکه څنګه چې ښاغلي ریاض صاحب ډاډ ورکړي، وحدت صاحب، عطایي صاحب انشاءالله زه هم همداسې ډاډ درکوم. څومره چې زموږ رسنۍ همکار ته اړتیا وه یا ضرورت ورته بیا به وګورو هغه ځوانانو ته به وخت ورکړو. انشاءالله دا هم تاسو ته ډاډ درکوم داسې پروسه موږ به هم پر لار واچو د ځوانانو د تشویق دپاره.
د دې روزنیز پروګرام یو شمېر فارغانو د سکون راډیو سره په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه. نوموړو زیاته کړه چې موږ په دې پروګرام کې چې څه باندې یوه میاشت یې په بر کې ونیول ترې مو ډېر څه زده کړل او غوښتنه یې وکړه چې نور داسې پروګرامونه هم جوړ سي تر څو د ځوانانو ظرفیت لوړونې ته نور هم کار وسي او نوي ځوانان د ژورنالیزم ډګر ته راسي. په دولتي کچه هم داسې پروسه نه لرو لکه د ژورنالیزم پوهنځی، په شخصي کچه هم نه لرو، شخصي پوهنتونونه شته خو د ژورنالیزم پوهنځی نشته. نو همدارنګه په دولتي هم نشته. دا چې هغه زمینه مساعدې هغه ډېر وخت نیسي، خو داسې لنډمهاله کورسونه د رسنۍ د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې باید په لاره واچي او ځوانان ورځي. زموږ چې کوم علاقه له ژورنالیزم سره وه نو هغه مو دغه دا اوس تر دغه ځای پورې راورسوله، نو ډېر زیات خوشحاله یو چې کوم سندونه یې موږ ته راکړه او تر دې ځای پورې راورسېدلو او نور هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او پرمختګ ورپکښې وکړو. هلمند کې داسې مهال سکون رسنیز ګروپ یو شمېر ځوانان د ژورنالیزم له روزنیز او ښوونیز کورس څخه فارغوي چې اوس وختونو کې ډېری رسنۍ د مالي او اقتصادي ستونزو له کبله تړل سوي دي او ګڼ شمېر خبریالان یې بېدندې سوي دي. نصیر احمد فضلي، سکون راډیو.